چې ما ته الله تعالی حکم راکي لربها رب خپلتا وحقت او عمده کرنګي لازمه ده د اسمان سره چې عمده غسی وکي ان څنګه چې اسمان شان سره مناسبه ده چې الله ته خپل غاړه خودي وي چې کله وی چې الله حکم وکي او زبې چاوت شمه عمده خبر اسمان سره مناسبه هم ده واذا الارض اور کله چې اسمکا مدت هوا رکل شي والقت او راو بغرزي د اسمکا ما هغه فيها چې بدی کې دي وتخلت او خالی بشیدا پدې کې چې کمی خزانی دي کم پدې کې شیونه دي او دا ټول به بر راو غردي واذنت او حکم بوشي حکم به امني د ازمکا لربها درب خپل وحقت او هم د کنه لازمه ده پدې باندې هم د خبره دي سرخای چې امني د حکم درب خپل یا ایها الانسان اے انسانا انک بشکت قادح کوشش کون کئ الی ربک خپل رب طرف ته قدحن په عمل کې په کوشش کې فملاقیه بس ملاقات بو کې دا غسرا یعنی غسرا بتو ملاقاتو کې بیا دا قادحن لفظي معنا خو کوشش دلته عموما مفسرینو کړی ده دا د دنیا کې په مؤمن باندې هغه مسلې مشکلات دي چې هغه په دلارې کې د باندې مسلسل رواني وي یو ختم شي نه وي بلا ختم شي نه وي بلا او دا هر مشکل ته غاړه خودي وي د لپاره چې دغه به ماته بیا په آخرت کې بدل ملاويږي د اجر به ملاويږي دا نو تم مسلسل په دنیا کې د تکلیف او برداشت کوونکې نو ملاو بشي تاسو ته هغه شی چې کم د پاره ته دنیا کې تکلیف تیر کړي ده فاما من بسغ چاہتا اوتیه چې ورکل شي کتاب او عمل نمدهغه بيمينه په خلاص باندې فسوف نظر د يحاسب چې حساب وکړل شي د سره حسابا حساب يسيرا آسان بخاری شریف کی حدیث ته عائشہ رضی الله تعالی عنها پختنه وکړه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم نا چې دغه ورځ به عمل چې چاوي او دغه رنگین هغه خو به حساب غستل شي او دا خو چې خلاص کې چاته عمل نامه ورکړل شي نو رسول الله صلی الله علیه و سلم جواب ورته فرمایلو چې خلاص کې چاته عمل نامه ورکول کیږي دا صرف د پیشي وي صرف پیشي وي بس صرف پیج بشي خلاص کې عمل نامه ورکی نور واپس راشي او چا چې حساب واغستل شي نو د هلاک شو الله دې متاسو حساب نه بچ کی نو چا چې حساب واغستل شي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي د هلاک شو بیا او وينقلب او د واپس شي الی اهلی خپل کور ولا وتا مسرورا خوشحال بوي دغه چې عمل نامه خلاص کې ملاو شي وي او منډه بکی چې دغه د کامیاب شوما واما من اوتی او چاته چې ورکل شي کتاب او عمل نمدهغه ورا ظهره ورستو د شاګانو طرفنا شا طرفنا څنګه دغه چپ لاس کې د عمل نامه ور کوي نو دغه د چپ لاس نه وړاندې کوي او دغه د چپ لاس د شاته پټ کی نو فرشتي به راونی سي او شا طرف نه ورته ور کوي فصوفا بذر زردا يدعو چې دبر او غړي ثبورا هلاکت ان دې بزانت د خپل دعاو کې چې هلاک شمه تبا شمه ويسلا او داخل بکړې شي سایرا اورتا انه بشکد کان هو په دنیا کې په اهله په خپل کور ولو کې مسرورا خوشاله د خپل کور کې دنیا کې صفابندی او صفابندی د لپاره خپل ځان تیار کړي نه ونی پابندی په ځان باندې منلي و د الله تعالی د احکاماتو او نه دیتا تیار بس ټول عمر خوشحالي کې او د دنیا په خواهشاتو کې تیر کړو انه بشکد ظن ګمان کړو الله يحور چې کنه دی به راونه ګرځي مونږ ته يحور محور یو شی چې داسې تاو کې واپس دې تراولي نو د انسان پیدائش خو دې هم دې لپاره چې واپس راشي الله تعالی ته نو دا خیال نه وکړي چې کنه بیا به مونږ راو ګرځول شو بلا ولنا ان ربه بشکر رب د کان دې به په دبانې بصیر لیدونکې فلا اقسم وبس ناز قسم قرما بالشفق په شفق باندې د مخام سرخی ته ویل کیږي والليل او د شپې وما اورکلا وسق چغا راجم کړي شي شپې هر شي راجم کی انسانانو خپل کورونو تراشي جناورو خپل زینو تراشي مرغان خپل زینو تراشي هر یو شیخ خپل ځان ته قسم د پشپې باندې چې هر یو شی را غونډ کی راجم کی د شپه خپل ځان ته والقمر اوس پګمې عزت تسق ارکلا چې دا پوره شي پورا د سوار لسو د 1500 لترکبن نقامخا تاسو بخی جی طبقن په درجه عن طبق په بل درجه لاندې نه بل طرف ته څنګه اول نطفه بیا علقه بیا مضغه بیا بچه بیا الګ بیا نوجوان بیا بوډا بیا مړ هم د غرنګ روان دي داسي فما لهم بس شوی دي په دوی باندې لا یؤمنون چې دي ایمان نه وروړي واذا قرئ ارکل چې اولستل شي علیهم القران په دوی باندې قران لا یسجدون نو دوی سجده نه کوي سجده وکي بیا ان دوی بیا تابعداري نه کوي بل الذين بلکې کسان کفروا چې کافران دي یکذبون او دروغ غني والله ولا تعالی اعلم خبر ده پوهیږي بما باز باندې
یوعون چې دی پټي دی پزړونو کې سنبالي پټ ساتي په خپل ځړ کې فبشرهم بزیر اور کدوی ته بعذاب عذاب علیم دردناک سره الا الذين مگر هغه کسان امنو چې ایمان راوړي وي او عمل الصالحات او عمل کړی وي نیک لهم هغه د پاره اجر غیر ممنون نه ختمیدون کې چې هغه به ختميږي نه دومره اجر به هغه د پاره بسم الله الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الاخدود د دې په شان نزول کې یو واقعه ده یو بادشاہ چې هغه خپل ځان لپاره یو ساحر یا کاهن جادوګر نیولیو او هغه جادوګر باندې خپل کارونه او خپل جایز ناجایز دا شیونه به کول هغه جادوګر بوډا شو کمزور شو او بیمار شو هغه ته دا اندازه ولګی دا چې زمرما نو بادشاہ ته ویلي چې داس یو قابل الک وګوره چې زه هغه باندې دا جادو زده کما او هغه جادو زده کینو چې زمور کېګم نو تا لپاره بل کس بیاي د بادشاہ وفادار و ده نو بادشاہ تلاش کو یو قابل الک راوستو او هغه الک ته د دې شاګرد کو چې د کاهن نه او د جادوګر نه د جادو زده کوا نو دا الک بتلو راتلو خپل کور ته پلار کې د عیسایانو یو عالم همو عالمو چې هغه د تورات او د انجیل عالمو نو هغه سره د لار کې ملاقات شو چې ملاقات وشو هغه نه متاثر شو هغه دعوت ورکو د ایمان د باقاعده ایمان راوړو مسلمان شو خو بادشاہ ته او د کاهن ته حال نه وي او د دې نیک الکونو دلته بتلو د عالم ته او بیا بتلو ته کاهن نه جادو زده نو دا غرانګي د دومره نیک او دومره د خپل هغه تقواداری او د پرهیزګاری په بنیاد باندې چې لارې کې څو وارده سی واقع وشوي چې هغه د سر ته ورسول شي د الله تعالی طرف نه د ملګرتي په صورت کې لکه مثلا واقعو کې داسې راځي په تاریخ کې چې یو ډېر غټ مار راوته او هیڅ دغه مقابله نشو کولای او داسې ورکوټه کنه راوغستو او بسم الله دی ویل او چې وی وشتو نه هغه مړ شو همدارنګه ځنه نوري واقع خلکو په ذهن کې د قیمت راغی چې دا سړی خو څه معجزه غونته دا یا د سره الله تعالی څخه نور علم ورته ورکړی دی بهرحال ته اونې ول بادشاہ اونې ول جیل ته واچولو چې جیل ته واچو خبره کوي چې شابه دا ته څرته نس د کړی دی او ته څه کوي دا ولې داسې کوي هغه اول خو حال نه ویلې ډېرې سخت سزاګانو نه بعد به حال ویلي چې فلانی دی کې یو راهب دی هغه نه ما د هر څه د کړی دی او زه مسلمان یم او ما کلمه ویلې ده چنانچه هغه راهب راوغوښتو او بادشاہ هغه مړ کړ هغه راهب مړ کړ بیا د مرګ فیصله وکړه او د ته ویل چې یا خو ته کافر شه او یا به تا مړ کوم زه دوی چې ما مړ کزه کافر کېږم نه چنانچه د مرګ اټولي طریقې بادشاہ به اوس مولي خدای مړ کېدو نه کغه شی به وشتو اب نه لګیدو کتوري گزار به کو اب نه کېدو کپان سي کو وای نو مړی ته پړې نه خاطو او کپتیلو کې بیا چو نو تیل ورته یخ شول نو ده حیران شو نو ده ورته ویل چې بادشاہ زه ته طریقه خیمه په هغه طریقې باندې تبع مړ کما او هغه د لپاره شرط دا وی چې تب خلق راجمه کې نو ده ورته نور خلق راجمه کړل ډیر لوی دنیا راجمه کړه او بیا ورته ویل چې اوس ما باندې گزار وکا او د گزار کې د غشي باندې نوم واخلا چې بسم رب الغلام په نوم د رب چې د غلام رب دی ځکه څنګه موږ بسم الله الرحمن الرحیم نو د الک په غرب نوم باندې چې د الک رب دی نو گزار وکړو زه بولګم مړ بشم چنانچه هم د غرنګي وشول هغه مړ شو نو دا څومره خلک چې راغلي وو د تماشې ته هغه نورم زیات متاثر شول او دا بادشاہ یې دو دینا چې کنه دا الک نور خلک مسلمانان کیو بیا موږ د لپاره مصیبت او جنجال به جوړ شي نو دا واقعیا د الک حکمت هم دغه چې دا خلک د دینه متاثر شي او ایمان راوړي په الله تعالی باندې چنانچه و خلکو ایمان راوړي چې ایمان راوړو بادشاہ باندې ډېر سختی وکړه چې تاسو د ایمان به واپس شي او تاسو واپس راوړئ زموږ د مذهب ته شرک لپاره هغه نه منله چې نه منله نو لوی لوی کندې د روډونو په غاړه کې هغه جوړ کړي او دا مسلغه کې ورونه بلکل او دا مسلمانان به هغه ته وراچول او خپل ناس ورته تماشا وکول هغه مبارک دا آیتونه دي د سورته بروج بسم الله الرحمن الرحیم والسماء او قسم دې په اسمان باندې ذات البروج چاغه خاوند د برجونو والیوم او باغ او ورځې قسم دې په ورځ باندې الموعود چې وعده کولې شي وشاهد او په گواه ومشهود او هغه چې هغه د چا په خلاف گواهی وکي هغه دینه مراد درې معنی مفسرینو کړی دي اوله معنی ډیره زیاته ده او هغه معنی د سره مناسبم جوړیږي چې شاهد نه مراد انسان ده مشهود نه مراد قیامت ده چې شاهد ده چې تماشا وکړي مشهود ده چې خلکو په خلاف باندې گواهیانه یا بغض کې وکيږي نور معنی لکه بعض معنی کړی ده چې شاهد نه مراد جمعه ده او د مشهود نه مراد چې کوم دغه ته مونږ یا خلک جمع کېدل دي
او شاهد بل معنا دا چې شاهد نه